زموږ اکثر ځوانان ټوله کال خو په ګناهو خو هسې هم ټوله کال تیر کړي، خو چې روژه راشي خصوصي ګناهو ته ځان ورخلاص کړي. بس خصوصي دا کار جوړ چې د ورځې ګرده ورځ بیده، سهار بیده سه ماښام راکښېنه، ماپښین راکښېنه، لمونځ وکړه، بیا پسې بیده سه مازدیګر راکښېنه، د شپې نو ګر د شپه ناست پر کرمبوټو پر چکو باندې مه کوه. د خپل ځان سره ظلم کوې. ما ته دې څه ضرر دی؟ ملا ته دې څه ضرر دی؟ ما ته تا کم تاوان رسولی دی چې بیده یې لا به در څه په امن کې یم. ګوره ځان ته دې ضرر ورسوي، ځان ته دې تاوان ورسوي. داسې هم مه کوه. خپل کسب وکړه، خپل کار وکړه، حلاله روزي وګټه، پیسې وګټه. حلاله روزي ګټل دا د ایمان یو جز دی، دا دې لوی اجر دی، لوی ثواب دی. حلاله روزي چې ګټې در فرض لمانځه دې حلاله روزي علی سوی اجر لري، لکه فرض لمونځ چې کوې دا ثواب لرته سته. روژه کې چې چکه کوې ګوره 80 چنده ګناه ده. کرمبوټه کتارونه دې پخوا کول یوه ګناه ده، او په روژه کې چې کوې 80 چنده ګناه ده. فیسبوک نارواوي دې پخوا کتلې، حرامي ویډیو دې کتلې، یوه ګناه دې، او په روژه کې چې کوې 80 چنده ګناه ده. دغه رقم سړی باید چې لکه سترګې او د خولې حفاظت کړي، د غوږو حفاظت وکړي. په دا روژه کې سروز مه اوري، غیبتونه د بل دوم مه پاوره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سړی غیبت کوي بل غوږ ورته نیولی، دواړه په ګناه کې حالت سویه دي. هغه درته غیبت کوي، تا غوږ نیولی دی، فرق مو نسته. هغه افتراوي کوي، هغه د خلکو عزتونه اخلي، تا غوږ نیولی دی، فرق مو نسته. په غوږو باندې هم د خپلو غوږو حفاظت وکړه. ناروا مه پاوره، سروزونه مه پاورئ، ګناوې مه پاورئ. ټوله کال مو سروزونه په غوږو کې مو ګوشې ورکړې وي، ناروايو په اوري، سروزونه اوري، ډرامې په اوري، ګپې په اوري، درواغ په اوري، مسخرې و ګپې دي پر فیسبوکانو باندې ځوانان ناست دي، د خلکو د لګي هغه ځان کافر کې ته ورته خاندې، خو ته ورسره ولاړې کافر سولې. خپل د غوږو حفاظت وکړه، ځان را وګوره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي بعضی انسانان داسې دي مړ دی الله وساتي. نبی علیه السلام په روژه کې دا یوه ګټه ورته یي چې خالي ځان یې په لوږه باندې وږی کړي، نور هېڅ ګټه نسته ورته، هېڅ ګټه نوره نسته. پخوا چې د کومه ګناه وه هغه عمر دې ډبله ګناه ده، ځکه د روژې ګناه در بل وخت لو ګناه ده. په روژه کې یو اجر یو عمل چې ته وکړې 80 چنده یې ثواب دی. ګناه یې هم دا رقم د 80 چنده ده. چکه و کچی دی پخوا کوله یوه ګناه و، په روژه کې چې چکه کوې ګوره 80 چنده ګناه ده. کرمبوټه کتارونه دی پخوا کول یوه ګناه ده، او په روژه کې چې کوې 80 چنده ګناه ده. فیسبوک نارواوي دی پخوا کتلې، حرامي ویډیو دی کتلې، یوه ګناه ده، او په روژه کې چې کوې 80 چنده ګناه ده. دا فکر هم د ځان سره وکړه. زموږ اکثر ځوانان ټوله کال خو په ګناهو خو هسې هم ټوله کال تیر کړي، خو چې روژه راشي خصوصي ګناهو ته ځان ورخلاص کړي. بس خصوصي دا کار جوړ چې د ورځې ګرده ورځ بیده، سهار بیده سه ماښام راکښېنه، ماپښین راکښېنه، لمونځ وکړه، بیا پسې بیده سه مازدیګر راکښېنه، د شپې نو ګر د شپه ناست پر کرمبوټو پر چکو باندې مه کوه. د خپل ځان سره ظلم کوې. ما ته دې څه ضرر دی؟ ملا ته دې څه ضرر دی؟ ما ته تا کم تاوان رسولی دی چې بیده یې لا به در څه په امن کې یم. ګوره ځان ته دې ضرر ورسوي، ځان ته دې تاوان ورسوي. داسې هم مه کوه. خپل کسب وکړه، خپل کار وکړه، حلاله روزي وګټه، پیسې وګټه. حلاله روزي ګټل دا د ایمان یو جز دی، دا دې لوی اجر دی، لوی ثواب دی. حلاله روزي چې ګټې در فرض لمانځه دې حلاله روزي علی سوی اجر لري، لکه فرض لمونځ چې کوې دا ثواب لرته سته. در نفلي لمانځه ډېر ثواب درته لري حلاله روزي. خپل کار وکړه، کسب وکړه، ذکر کوه، د کار او کسب په وخت کې ذکر کوه، لا اله الا الله وایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي په روژه کې استغفار ډېر وایست، کلمه طیبه ډېره وایست، د لا اله الا الله ذکر ډېر کوه. استغفر الله، استغفر الله، دا دوه ذکر نبی علیه السلام ښوول دي. په روژه کې دغه ډېر وکړه، دې ته ډېر متوجه شه. کاغه نشه کولای، خلاص نه یا کار دی الله در جوړ کړی دی، خدای دنیا در کړی د مزدوری ته ضرورت نه لري. پالتونه ورځ مه تېروه، قرآن را واخله، تلاوت وکړه. ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر غنی یې د الله د ثواب سره، ته د صحابه کرامو ډېر غنی یې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به روژه داخله شول، عایشه بیبي مبارکه فرمایي بس لونګ به یې ټول وتړي، ټینګ به یې وتړي، ګرده ورځ په مسجد نه راوتلی و.
د ورځې او د شپې به یې قرآن تلاوت کوي 2 واره به جبرائیل علیه السلام ورته راتلی نبي علیه السلام ته په روژه کې سهار در ماښامه به جبرائیل علیه السلام ورته رالی 2 واره به یې ټول قرآن ورته ختم کړي نبي علیه السلام به غوږ ورته نیولي د سره به یې ور شروع کړي در دا پایه پرې به قرآن ختم کړي بیا به یې را شروع کړي بیا به یې در دا پایه ختم کړي دا چې به هغه ورته وایه د به غوږ